مننه بونیری صاحب. د ګلوبل پښتون ډایسپورا ارګنایزیشن یا اسوسییشن جوړولو هدف او مطلب دا دی چې په دنیا کې په مختلفو ملکونو کې ډېر پښتانه اوسي. په وطن کې ناورین دی، په خاورې ګډوډي روانه ده، نو د دې په نتیجه کې ډېر پښتانه حتی ارجنټینا او چیلي او د ساوث امریکا ګډونو ته هم پښتون افغان ورسېد. نو د دې ادارې مطلب دا دی چې اول داسې کار وکړي چې ټول پښتانه کنیکټډ شي، ټول افغانان سره یو بل سره کنیکټ شي. د هغې ګټه به دا وي چې دوی ژبه، د دوی فرهنګ، د دوی کلچر نه دا چې په دې نسل کې په راتلونکي نسلونو کې به دا پاتې شي، د پښتون وطن سره به د دوی مینه پاتې شي، د خپل آیډنټیټي یا د هویت سره به د دوی مینه پاتې شي، دا به یو افغان پاتې شي. یو ګټه دا ده د دې موجوده چې کومه ډایسپورا په اوسیږي په بهر میشتو هیوادونو کې، دوی به په تعلیمي کچه، په پروفیشنل ډیولپمنټ یعنی په وظیفو کې، په تجارت کې یو بل سره لاس ورکړي، یو بل سره به مشورې کوي، یو بل ته معلومات ورکوي. نو دا به ډایسپورا ته ګټي. په وطن کې ګټه دا ده د وطن دپاره چې هلته چې کوم ناورین او کوم وینه تویېدل روان دي، دې کې به دوی سره کومک کوي، دوی ته به مشورې ورکوي. موږ سره ډېر ماهرین موجود دي په مختلفو برخو کې، دوی ایکسپرټیز لري، پی ایچ ډي ډاکټران دي، موږ سره ماسټران دي، په ډېر غټو انټرنیشنل ادارو سره کارونه کوي، حکومتونو سره کارونه کوي. دوی به د خپل وطن دپاره د دې خپل موقف او د خپلې تجربې او د خپل ایکسپرټیز نه ګټه اخلي او دا د دې ګټه بیا راسم وطن ته رسېږي. نو هم یې ځان ته ګټه ده او هم یې وطن ته ګټه ده، او نه دا چې دې نسل کې بلکې راتلونکي نسلونو کې هم به دا دوه ګټې د دې پښتون ډایسپورا رسېږي.